نو نن به ډېر ملګري به ناست وي، ځکه نن د اعتکاف د کېناستو ورځ وه. نو اوس هم هغوی سره ټیم شته چې دا خپل نیت صحیح کړي. نو نیت باندې اجر او ثواب ملاویږي. څومره چې نیت خالص وي هغه عمر اجر زیات وي، او چې نیت بیکار شي کنه نو اجر ختم شي. بنی اسرائیلو کې یو عابد او یو بزرګو پیر صاحبو عبادات به کول، هغه سره خوا کې لري یو ونه وه، ډېر خلک به راتلو هغې ونې ته به سجدې کولې. نو دا ډېر سخت خفه شو چې دا خلک راځي ونې ته سجدې کوي، راځه د شرک دا جرړه ختمول غواړي. تبر راواخیست او را روان شو. چې کله را روان شو لار کې ورله یو سپین ږیری سړی مخې له راله، وی صاحبه څه کې؟ وی زم دا ونه ختمومه. نو وی تاله څه پیدا ده چې ختمه کړي؟ وی دا ټول خلک مشرکان شو، بالکل د شرک دا جرړه ختمومه، خلق ورته سجدې کوي. وی زمړه پارام آرام به پوي شي، تا نه خو تپوس سم نه کېږي، سله ورځي داسې لګیا دی خبرې اترې ورسره کوي. خبره داسې حد ته ورسېده چې د دواړو مقابله راغله. د شیطان دا سپینګیری چې کوم و دا اصل کې شیطان و د بوډا سړي په شکل کې راغلو. شیطان شکل بدلی را بدلی، کله بدل یو شکل کې راځي، کله بل شکل کې راځي، کله بل شکل کې، کله بل شکل کې، کله یو مخ باندې کله بل مخ باندې برازي. الله تر دې پورې مقابله شو. دا عابدو لګید او شیطان اوچت کو د ځمکې له را خطا کړ، او بیا په دې سینه ورته کېناست. وی اول تانه دا کپړی کټ کومه، او ورته یې نه بس پرېږ مې دا تو ګټلو مو بیلو دا. خو یو خبره ته کومه، یو خبره هغه دا چې کله ته سهار را پاسې ستا د بالښت لاندې به یوه اشرفۍ پرته وي یا 10 درهمه به پراتې، 10 روپۍ. ونې نه څه غواړې؟ ځه درته به پیسې پرتې وي، راخله بس او لګوې بېغمه. او داسې وکړه چې په هغې کې بیا خرچم کوه، د الله په لار کې لګوه، سخاوت هم کوه. ګوره شیطان له څنګه خچل ورځي، پوهېږې که نه؟ دغه پیجډي کړې ده، خچلې ورته وښوده. او ځه ونه کې تا د څه پیدا نه داسې به دوکه کړله، پته ولګېده چې یر راځه دی که خو چې لاړ نو هغه واپس شو. چې واپس شو سهار را پاسېد، بالښت لاندې پیسې پرتې وې، صاحب مبارک را واخیستې جیب کې واچولې، ښه سور کړې. په دویمه شپه م وې، په درېیمه شپه نه وې، بیا تبر پوګه کړی دی او صاحب را روان شوی دی. چې را روان شوی دی راله، بیا والله که باباجي مخې له راغلی دی. وی نشې تللی؟ وی پرې مې ده. ولې نشم تللی؟ دو به دې کولمې راوباسم. وی ته زما کولمې راوباسې که ستا راوباسمه؟ به د صاحب یې اوچت کړی دی او د ځمکې له را خطا کړی دی، ده ته په سینه ناست دی. اس وی ستا په دې تبر تا نه دا کپره کټ کومه، ستا پلار هم نشي ورتلی. بس هغه چې کتلی دی دا خو هغه ورځ ما وله 3 درزه ورکو، د په یو ځل اوچت کړم او را خطا یې کړمه، دا څه وجه کېدی شي؟ نو ورته وایي چې څنګه چل دی، ته یې څوک او په دې حقیقت او په دې راز باندې مې پوی کا. هغه ورځ ما کې قوت زیات و، نن را کې قوت نشته. ورته وایي خفه کېږمه اے عابد صاحبه، اے عبادت گزاره، اے پیر صاحبه، هغه ورځ چې ته را روان وې نو ستا په زړه کې صرف یوه جذبه وه د الله د رضا دپاره راتلې، ستا د عمل کې اخلاص و غرض او لالچ پکې نه و. نو ستا قوت ډېر سیوا و، زه دې 3 ځل اوچت کم او د ځمکه باندې دې راوغورځولمه. نن چې ته را روان شوی نو ته د الله د رضا دپاره نه را روان شوی، صرف دې وجې نه را روان شوی چې بالښت لاندې 10 روپۍ نه وي، بالښت لاندې 10 روپۍ نشته. نیت کې فرق راغلی او زه شیطان یم دوکه مې درکړله د الله. نو یاد ساتئ کله چې غرض او لالچ راشي د عبادت هغه روح ختم شي بس. نو یاد ساتئ هر سیز، هر نیک عمل لویه نیکي ده که وړه نیکي ده،
پاغي کې صحیح نیت پکار دی. نو اعتکاف د پاره چې کوم ملګری ناست خپل نیت صحیح کوي. اوس د اعتکاف متعلق مسائل. مسئلہ نمبر 1، آیا د محلي په هر جماعت کې اعتکاف ضروری دی او کنا؟ سمانا مثلا دا محله د زمونږ استاسو محله صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه. بعض محلې داسي چې په هغه کې 2-3 جماعت وي، کتلی بم غټي محلې وي، یو هغه سر کې جماعت یو په درمیان کې وي بل په بل سر کې وي. نو په هر جماعت کې بکینی نو بهتر او افضل خبر دادا چې په هر جماعت کې یو کس کینی. په هر جماعت کې کم از کم یو کس کینی، ځکه چې دا سنت مؤکده علی الکفایه ده. اوس کچرته داسې وشو چې محله کې 3 جماعتونه دي، خو لیکن په یو جماعت کې خلک کېناست، نو په د ټولو خلکو غاړه خلاصيږي، د ټولو د پاره څه کېږي؟ کافي کېږي. پوهېږې په خبره؟ نو د محلې په هر جماعت کې کېناستل افضل اولادي. اوس که دغه 3 واړو جماعتونو کې یو کم څوک کېناست، نو بیا د ټولې محلې غاړه په بنده ده. الله سبحانه وتعالی بتنا تپوس کوي. دا تحقیقی جواب دی. بعض علماء لیکلی دي اغوی دا اعتکاف چې کوم دی دا په تراویح باندې څه کړی دی؟ قیاس کړی دی. لکه هر مسجد کې تراویح کول په جمع سره. اوس په محله کې 3 جماعتونه دي، نو هر جماعت کې به تراویح کیږي. نو علامه شامی رحمه الله او دارنګ باز علماء نورو هغوی هم څه کړی دی؟ دای په دې تراویح باندې قیاس کړی دی. نو هغوی فرمای چې یرا په هر جماعت کې د محلې په هر جماعت کې اعتکاف تا کېناستل پکار دی. پوهې په خبره؟ او همدا قرنګ دا مسله مفتی محمد فرید رحمت الله تعالی علیه هم ذکر کړی دا. خودلته خبره صرف د اولا او د غیر اولا ده. نمبر 2، داسې مسجد چې هغه نړېدلی وي، یعنی دیوالونه غورځېدلی منهدم شوی وي، په داسې مسجد کې اعتکاف کول صحیح دی او کنا؟ جواب، په داسې مسجد کې چې نړېدلی وي، دیوالونه غورځېدلی وي، په داسې مسجد کې اعتکاف صحیح دی په هغه وخت کې چې کله په دې کې 5 وخته مونځ په جمع سره ادا کیږي. یعنی 5 وخته د جمع مونځ پکې کیږي، نو بیا پکې اعتکاف ته کېناستل ضروری دی. او یو مسله ور سره یاد ساتئ که یو کس په داسې مسجد کې اعتکاف ته کېناستو، هغه سره د خپل جان او د مال خطر وه، نو آیا دی بل مسجد ته بیا تلی شي؟ نو تلی شي. په دې سره به د اعتکاف نه ماتېږي، دی د آل ته لاړ شي او اعتکاف دی پوره کړي. دریم نمبر مسله، داسې مسجد چې پاغي کې 5 وخته جمع نه کیږي، نو په دې کې اعتکاف تا کېناستل صحیح دی او کنا؟ نو یاد ساتئ دلته کې 2 صورت دي. یو دا، اوس داسې یو مسجد دی چې په هغې کې 5 وخته جمع نه کیږي، خو بیا د اعتکاف په ورځو کې په هغې کې جمع شروع شي، نو داسې مسجد کې اعتکاف کول صحیح دی بیا. او که چرته کې په دغه ورځو کې هم نه کېږي بیا، نو په داسې مسجد کې بیا جمهور علما فرمایي چې اعتکاف صحیح نه دی. پوهېږې په خبره باندې؟ دا یادوئ، په کار به م راځي انشاءالله. 4 نمبر مسله،
اعتکاف دا سنت مؤکده علی الکفایه ده، نو په مزدوری باندې یو کس نیول او اعتکاف ته کینول دا جایز دیو کنه. دې کې د علماو مختلف اقوال دي. بعضی فتاوو کې بعض علماو لیکلي دي چې دا سنت مؤکده علی الکفایه ده، نو هغوی لیکي چې دا مستقل عبادت ده، دې د پاره په مزدوری باندې یو کس نیول دا صحیح نه دي. پوهیږئ په خبره صحیح نه دي. او بعض علما فرمایي چې نه، که یو کس اعتکاف ته کېناست او مطالبه تانه نه ده کړې او د محلي خلک په خپله خوښه باندې راجمع شو او لږې لږې پیسې راجمع کړو، د معتکف ته ورکړې چې ستا په وجه زمونږ غاړه خلاصېږي، لہذا په دې باندې ځان له خرچو کنو، دا بالکل جایز دی. بیا لکه زمونږ او ستاسو دور کې چې کوم خلک اعتکاف ته کینی، الحمدلله محلې والا پې ډېر خیال ساتي. پوهیږئ په خبره، بس یو خیال پې ساتي بعضې ځایونو کې هغه څه چې د اختر په ورځ د یو 500 روپو هار روړي د غاړه کې ورته واچي، به دغه خیال یې ساتي. عام صرف د اختر په سهار باندې نور خیال نه ساتي چې دا معتکف صاحب ناس دی، دله چرته چای روړم، خوراک سکاک روړم، اکرام یې وکړم، ورسره کښېنم، مسله نیمه دا سبق یاد کم، ذکر وکم، نفل غمو کې زمو کم، نه تپوس هم نه کې څوک. نو دا زمونږ او ستاسو غفلت دی. ګوره پکار دی چې مونږ او تاسو د دې خلکو خیال وساتو. کم خلک چې اعتکاف ته ناست دي د هغوی اکرام وکړو، خیال یې وساتو، ځکه چې په دې باندې د ټولې محلې غاړه خلاصېږي. نو دوه خبرې شوې، یو دا چې په مزدوری باندې نیول ناجایز دي. ٹھیک شوه چې کسان ورته مزدوری بدل درکو، دا خبره ټیک نه ده، دا صحیح نه ده. ها که دا کس اعتکاف ته کېناستو د خلکو ته پته وه چې دا غریب هم دی او د هغې باوجود هم دا ناس دی او دا محلې غاړه پې خلاصېږي او هغې په بطیب نفسه څه ورله ورکړل، نو دا جایز دی. بیا دا د هغه سره یو احسان شو. 5 نمبر مسله، نابالغ معشوم اعتکاف کولی شي که نه؟ جواب، نابالغ معشوم چې عاقل وي د اعتکاف صحیح دی، چې په خو بد باندې پوهیږي، ځکه د اعتکاف د پاره بلوغ شرط نه دی. نو نابالغ معشوم هم کېناستی شي او دغه نابالغ هلک که چېرته هوښیار وي، په مانځه پوهیږي او صحیح طریقې سره مونځ کولی شي، نو دا اعتکاف ته کېناستی شي، خو د اعتکاف به نفل وي، سنت به نه وي، ځکه دا مکلف نه دی. د دا اعتکاف به نفل وي. که داسې یو ماشومه چې هغه نه پوهېدو، نو بیا اعتکاف ته نشي کېناستی، ځکه په دې کې د جومات د بې ادبۍ خطره ده. ښه آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خپل مساجد د ماشومانو د مجانینو نه وساتئ. مسجد ته لیونیو ماشومان مه راپرېږدئ، ځکه لیونی هم د مسجد په قدر نه پوهېږي، بې ادبي کوي، او ماشوم هم د مسجد په قدر باندې نه پوهېږي، بې ادبي کوي، او بعضې ماشومان پکې داسې چې تقاضا هم پکې وکړي، نو مسجد پلید کی، بیا ګندی کی. نو دیو جن حدیث دے حکم دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې تاسو خپل مساجد د ماشومانو د مجانینو نه وساتئ. نو که یو ماشوم داسې و یو هلک چې هغه هوښیار نه و، نو بیا اعتکاف ته نشي کېناستی. 6 نمبر مسله، یو کس دے په هغه باندې نظر اعتکاف دے، کم چې واجب دے نظر منلو، نو په دې نظری اعتکاف کې استثناء کولی شي د څه کارونو او کنه؟ نو آو ما ته ګوره، نظر اعتکاف دے واجب، پوهیږئ په خبره باندې،
دې چې کله اعتکاف ته کېناسته نو د اوې چې زه خو اعتکاف ته کېنم خو لیکن د جنازې مونځ له به ځم یا د مریض پوښتنې له به ځم د قرنګي بل یو کار یو خودو چې هغې له به ځم یا پلانې ورځ باندې زما د اوبو وار دی یو ګنټې له به ځم د دې څیزونو استثنا یې وکړه نو دا بالکل صحیح ده دا بالکل صحیح ده ښه دې بیا تلی شي خو چې څومره وخت کې د جنازې مونځ کېږي جنازې مونځ به وکړي زر به ځان را رسوي او نن سبا خو بعض ځینو کې جنازې مونځ ماشاءالله سیکنډونو کې وي ګوره اوس یو الله اکبر نه ویلی چې څلورم ورپسې ختم وي ما داسې ځای کې جنازه کړې ده داسې سیب پسې چې الله اکبر نو ما ورپسې ثنا درود او دعا مې نه ده رسولې ښه داسې په فول سپیډ کې الله اکبر ته به چې بالکل خارخ پې لګېدلی دی داسې تیز پرپټ باندې زه حیران وم چې دا ده به پکې څنګه ویلي خو کېدی شي چې دله دغه ثنا یا دغه درود او دعا نه ورتله به صرف الله اکبر الله اکبر یې کړي دي اذان ته خلاصوي الله دې موږ او تاسو باندې رحم وکړي نو جنازې مونځه پورې بس بیا به واپس راځي اوم نمبر مسله په مسنون اعتکاف کې کم چې د آخري عشره کې دا اوس شروع شو دې کې استثناء جایز ده او که نه نو په دې کې د علماو اقوال دي بعض علما وایي چې بالکل جایز ده خو لیکن احتیاط پکار دی عوامو ته پته نی نو لحاظ هغوی بیا نشي کولی اوس یو خیار کس دی هغه پوهېږي څه ناڅه علم ورسره شته نو هغه بیا استثنا کولی شي هغه وایي زه اعتکاف ته کښېنم خو پلانکي مسجد کې ترجمه او درس قرآن دی هغې له به ځم نو دی بالکل تلی شي بیا هلته به لاړ شي چې درس ختم شي را به شي یا پلانی ځای کې دینی مسائل بیانېږي او ښه بهترین محقق عالم دی او مسائلو باندې پوهېږي هلته به ځم او مسائل به یادوم نو بالکل جایز دی بیا استثنا کولی شي خو عوامو ته دا فتوا ورکول نه دي پکار وی ځکه عوام اکثر نه پوهېږي اتم نمبر مسله معتکف چې کم سړی اعتکاف ته ناست دی نو د جمعې مانځله بل جمعات ته تلی شي وکړه نو یعنی معتکف په داسې مسجد کې کېناسته چې هلته د جمعې مونځ نه کېږي نو دته شرعاً د اجازت شته اوس خو په هر جمعات کې د جمعې مونځ کېږي که نه 3 کسه وي هم د جمعې مونځ کوي 4 کسې هم د اختر مونځ هم کوي خو هلته د جمعې مونځ او د اختر مونځ مقصد نه هلته بل څیز مقصدي پوهې په خبره بس دلته به خیر څه نه وایم بیا بعضې ملګري خفه کېږي نو بل څه مقصدي هغې مقصد دپاره کنې د جمعې د مونځ دپاره خپل شرایط دي اختر مانځه دپاره خپل شرایط دي مونږ تاسو هغه شرایط نظر انداز کړي دي بس که 2 کسې هم د جمعې مونځ کو او که 3 کسې هم کو د اختر هم کو نو داسې یو مسجد چې هلته د جمعې مونځ نه کېږي نو دته شرعاً دا اجازت شته چې دی د جمعې مانځه دپاره بل مسجد ته لاړ شي خو هلته به څومره وخت تېروي نو هلته کې دته بیا اختیار دی دی به ګوري که دا جومات ډېر لرې و نو دی به د زوال نه مخکې روان شي او که جومات نږدې و نو بس بیا دی لږ وروسته روان شي هلته به څومره وخت ایساریږي هلته به دومره وخت ایساریږي چې څومره وخت کې 4 رکعاته سنت کولی شي یا 6 رکعاته سنت ځکه د بعض علماو په نیز باندې د جمعې د مانځه نه بعد 4 رکعاته سنت دي او د بعض علماو په نیز باندې 6 رکعاته سنت دي نو دغه اختیار به ها که چرته کې دی لاړ او سنت هلته وکړه او بیا د مانځه نه پس ایثار شو او واپس دی جمعات ته رانل نو هلته اعتکاف صحیح کېږي نو او اعتکاف بالکل صحیح دی هلته م اعتکاف کولی شي بس بیا دې هم هلته ایثاري
دین کې ګوره چې مسله باندې ځان پوي کې څومره اسانتیا ده او چې ځان دې نوی پوي کړي ځان نه به سرمنه مباسي نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام ہاں سے باج بکی آغا سی بیل مشیخانی کنن د ځان پتوی کيو نو آل تک دی بیا کہ ایثار شو نه اعتکاف نه ماتیږي بالکل صحیح د اعتکاف دیو کی نهم نمبر مسئلہ کده سو عذر په وجا په جمعات کې د جمع مونځ نه کېدلو یو د جمعې مونځ یو د جمع مونځ نو بل جمعات ته د جمع مانځه د پاره تللی شي نو یاد ساتئ یو سړی چې په کم جماعت کې اعتکاف کوي نو د دې لپاره دا ضروری ده چې دې په دې جمعات کې 5 وخت مونځ کیږي او البته 5 وخت مونځ کېده خو لیکن د عذر په وجه دغه مونځ چې کم دی نه ادا کېده نو بیا معتکف ته بل جمعات ته د جمع مانځه د پاره تلل هم جایز دي خو دې چې زی جمعات ته د جمع د پاره نو چې څنګه جمع وشي واپس بزان را رسي په لار کې بچا سره ودرېږي نه کلار کې ودرې دو غپ شپ شروع کا اعتکاف مات ختم رستنور مسائل راځي یو سړی قضای حاجت د پاره لاړ او آل تک په لار کې چا سره ودرې د خبره اترې شروع کړلې بس به اعتکاف ماتيږي د دې به خاص خیال ساتئ لسم نمبر که معتکف د اودس کولو د پاره د جمعات نه بهر وتللو نو تلیشي یا نه نو یاد ساتئ چې کله د معتکف اودس مات شي او په مسجد کې اوبه نه وي اوبه د جمعات نه بهر وي او څوک د اوبو راوړلو والا هم نه وي نو معتکف د واجب اودس د پاره څه د پاره واجب اودس د پاره ګوره هر اودس د پاره نه مانځه د پاره اودس کوي ٹھیک شو د قران د تلاوت د پاره اودس کوي نو دا واجب دی یو داسې وی چې اودس وی او بیا اودس کوي دا خو مستحب دی او یا چې کم دی نو سکه د خپل وجود یخول د پاره اودس کوي نو د دغه مستحب اودس د پاره نشیتله واجب اودس د پاره تللی شي اودس به وکي او فورا به واپس راشي اعتکاف باندې اثر نه غورځي خو لیکن کدی د مستحب اودس د پاره وتلو نو بیا اعتکاف نه صحیح کیږي هغه د پاره بنځي او که په مسجد کې داسې ځای و چې په هغې کې معتکف اودس کوي او اوبه بهر ځي نو بیا معتکف ته د اودس د پاره د جمعات نه بهر وتل ناجایز دي اوس لکه مثلا زمونږ استاسو دا مسجد دی د دې په احاطه کې دالته شته که نه که نشته او د سونو ځای شته چې اودس کې خو اوبه بهر ځي نو دې مسجد نه بهر بیا اخوا دې خوا تلل بیا اعتکاف ماتیږي او که داسې وه چې د مسجد نه اوبه بهر نه وتلې نو بیا به څه کوي نو بیا داسې هم کولی شي چې یو غټ لوښی په هغې کې اودس وکړي بل کس به د اوبو غورځي بل د مسجد چې کومه احاطه ده هغې نه بهر وتل نه دي پکار اوس دا د مسجد حدود دي ټوله دا دې خوا چې کم دی مونږ سره دا د مسجد حد نه دی که دغې طرف ته څوک لاړل نو اعتکاف یې نه صحیح کېږي دا 10 مسلې شوې انشاءالله نور مسایل هم شته آینده بیان کې به درته ویم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات